نبوي سیرت پنځمه برخه. دلته ستا کور و دلته روش او پیدا شوي دلته خو زړه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانه نبوي سیرت. دستا کور و دلته نوش او پیدا شي دلته راځئ چې د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت خپل زړه منور نبوي سیرت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ روغ یاست، الله جل جلاله مو خوشحال لرم. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د نبوي سیرت د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل چې دغه عقبه بن ابي معيط او د هغه د ملګري ابي بن خلف په باره کې د سورة الفرقان دغه آیاتونه نازل سوه چې رب جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه د قیامت ورځ در په یاد کړه چې دغه ظالم به د پښیمانۍ په سبب له ډېره غمه او افسوسه په خپلو لاسو خولې لګوي او وایي به کشکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه پر لار تللی وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، او وایي به ما لره دي ویل هلاک او خرابي وي کشکې مې پلانۍ چې دغه ابی بن خلف دی د ځان دوست او خلیل نه وای ګرځولی. لقد اضلني عن ذکر بعد اذ جاءني، په تحقیق پس له هغه څه چې د قرآن ذکر او نصحت ما ته راغی د زه ګمراه کړم. بیا نو الله جل جلاله فرمایي: وکان الشیطان للانسان خذولا، او شیطان د انسان دپاره ښویونکی او خطا ایستونکی دی. عقبه بن ابي معيط به د قیامت په ورځ وایي ډېر افسوس او قریبه وه چې زه اسلام ته داخل سوی مګر ابی بن خلف کافر راته راغلی او ګمراه یې کړم، نو به د قیامت په ورځ له پښیمانۍ په خپلو لاسو غاښونه لګوي چې ایمان او اسلام یې له لاسه وتل سره د دې چې دوی ورنږدې سوي وو. ابو جهل ملعون به ځینې وختونه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته کښېنستی، قرآن مجید به یې اورېدی او بیا به ولاړ سو، نه ایمان راوړي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوه. خو پر دې سربیره به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو هم ازاروه، د عبادت او لمانځه څخه به منع کاوه او بیا به دغه خپل د شر په عمل فخر هم کاوه لکه یو لوی کار چې یې کړی وي. او د ده ملعون په باره کې د سورة القیامه دغه آیاتونه نازل سوه چې رب جل جلاله فرمایي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني نه دغه قرآن تصدیق وکړي او نه پر هغه یقین وکړي او نه لمونځ وکړي مګر قرآن یې درواغ وباله او له ایمانه یې مخ وګرځوه او بیا به له دغه مجلس څخه خپل اهل یا کورنۍ ته په تکبر سره ولاړی. ابو جهل ملعون چې د اولې ورځې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدي چې په حرم شریف کې لمونځ کوي د دغه لمانځه څخه منع کاوه. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقام ابراهیم سره لمونځ کوه. ابو جهل ورته راغی او ویل: یا محمد ما
ته له دغه کاره نه منع کړی، که دې بیا دلته لمونځ وکړي زه به در سره جوړ سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ورته ودرېدی. ابو جهل و یا محمد ته په څه شي زما سره مقابله کولی سې؟ په والله زه به دغه ښار کې تر ټولو خلکو ډېر نفر لرم. په یوه روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل تر ګریوان ونیوی، ویې ښوروه او دغه آیات شریف یې تلاوت کړه: اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی. د الله دشمن ابو جهل وویل: آیا ته ماته په عذاب سره وعده راکوې؟ یا محمد په والله نه ته او نه ستا رب په ما څه کولی سي، او زه تر هغو ټولو خلکو معزز یم کوم چې په مکه کې ژوند کړی دی. ابو جهل یوازې په دغو ویناو سره کفایت نه کاوه، بلکې ورځ په ورځ به یې دښمني او عناد زیاتېدل. امام مسلم د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې ابو جهل و قریش ته وویل: محمد ستاسې په حضور سر پر سجده ایږدي؟ دوی وویل: هو. ابو جهل وویل: زما دې په لات او عزا سره قسم وي که ما ولیدی پر غاړه به یې پښه ورکښېږدم او مخ به یې په ځمکه پورې ور وموښم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او پر لمانځه یې شروع وکړه. ابو جهل په دغه نیت وررهي سو چې پر غاړه یې پښه ورکښېږدي او هغه خپل شوم نیت عملي کړي. قریش ورته ګوري چې ناڅاپه ابو جهل د شا پر طرف زغلي او لاسونه داسې ښوروي لکه څوک چې د ځانه څخه یو شی منع کوي. قریش ورته راولاړ سوه او ویل: څه در پېښه سوه یا ابوالحکم؟ ابو جهل وویل: زما او د ده په منځ کې د اور خندق او مخ ته مې د مرغانو وزرونه وه لکه ما چې په چپلاخو یا سپیړو وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دی ما ته رانږدې سوی وی ملایکو به اندام کړی وی. دا د هغو تکالیفو او ازارو څخه بیان و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېدل، سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوړ او خواږه شخصیت خاوند و. د عامو او خاصو خلکو په زړو کې وقار او دبدبه درلودل، او پر دې سربیره د هغه ابو طالب چې په مکه مکرمه کې ډېر عظیم او محترم سړی و په ساتنه کې هم دغه حال و. مګر هغه نور انسانان خاصتا هغه کسان چې ضعیفه وه د هغو په مقابل کې دغه ازارونه ډېر شدید او ډېر ترخه وه، او په عین حال کې هرې قبیلې و هغه چاته د عذاب ورکولو وظیفه پر غاړه واخیستل کوم چې د دوی د قبیلې څخه مسلمانان سوي وه یا نوي اسلام ته داخلېدل، او هر هغه څوک چې قبیله به یې نه درلودل هغو ته به یې لچک او اوباش خلک وګمارل. هم به د قبیلو رئیسانو خپل زړه په سړاوه او هم به اوباشانو داسې سخت او قسم عذابونه ورکول چې په اورېدلو یې د انسان زړه ټوک ټوک کېږي. راسئ چې د دغو عذابو او ازارو څخه لږ څه د دې دپاره واورو چې دا رامعلومه سي چې اسلام په څومره تکالیفو نشر سوی دی او بیا تر ما او تا را رسېدلی دی. خو بدبختانه چې نن ورځ موږ د اسلام او د هغه د احکامو څخه بې پروا یو. ابو جهل به چې د هر چا د اسلام راوړلو واورېدل، که به هغه سړی د قوم او شرف خاوند نو به یې خبر کړي یا په اوسنۍ اصلاح اختار به یې ورکړي. ورته وبه ویل: سړی خبر اوسه چې مال او عزت کې به دې دومره تاوانونه در ورسوم چې ته به یې توان او طاقت ونه لري، او که په هغه سړي ضعیفه و نو به یې وهل او ټکول ورکول. عثمان بن عفان رضی الله عنه چې مسلمان سو د ده اکا به په هغه بوریا کې وپیچي چې د خورما د ونې د پاڼو څخه جوړه سوې وه، او بیا به د کښته څخه دود ورته جوړ کړي. دی رضی الله عنه به په بوریا کې پیچلی و او دغه دود به ورکول کېده. مصعب بن عمیر رضی الله عنه چې ډېر نازولی او ډېر پیشني ځوان و، په ناز او نعمت کې لوی سوی و. کله چې د ده مور د ده په اسلام خبره سوه خواړه یې ځینې منع کړه او له کوره یې ویستې. دغه نازولی مصعب د تکالیفو او زحمتونو څخه داسې پوست واچوه لکه مار چې پوست اچوي. ورونو لږ څه په دقت سره دغو ازارو دغه صبر او تحمل ته متوجه سي. یو هم د هغو کسانو څخه چې سخت ازارونه او تکالیفونه ورکول سوي دي حضرت بلال رضی الله عنه دی چې د امیه بن خلف مریی و. امیه به د ده په غاړه کې رسۍ ور واچول او بیا به یې د هلکانو په لاس ورکړي چې د مکې مکرمې په غرو او شلو کې یې وګرځوي. تر هغو به یې ګرځوه چې ټول هلکان به ستړي سوه او د بلال په غاړه کې به د دغه رسۍ زخمونه پاته سوه. امیه به دغه رسۍ ونیول او بلال به په ډیر زور او شدت سره د ځان طرف ته ورکش کړي او دلته یې ښه ټینګ لرګی ووهه. بلال رضی الله عنه به په زور او جبر د دوبي د غرمې ولمر ته کښېنوه، اوبه او خواړه به یې هم نه ورکول. او تر دې ټولو اشد عذاب دا و چې بلال رضی الله عنه به تر مکې مکرمې د باندې غرو او شلو ته ویستي پر هغه ځمکه چې د لمر په حرارت به دومره تود سوې وه چې غوښې به پر کبابېدې. دا خبره هغه چا ته معلومیږي چې د مکې مکرمې ګرمي یې لیدلې وي، نو به یې پر دغه ګرمه او سوځونکې مځکه لسه بېله کالوی پرېږدي او بیا به یوه لویه او درنه ډبره چې په څو نفرو به یې پورته کول د بلال رضی الله تعالی عنه پر ځګر ورکښېښول او بیا به یې ورته وویل: په والله تر هغو به دغسې یې چې یا به مرې یا به د محمد صلی الله علیه وسلم له دیره انکار کوي او د لات او عزا عبادت پکوي. خو حضرت بلال رضی الله عنه به په دغه حال کې فقط دغه ویل: احد 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 احد،
په وروسته کې د بلال رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه چې د دغه جملې سر او سبب څه و، تا ولې دغه یوه جمله اختیار کړې وه چې احد. بلال رضی الله عنه وویل ما په اول کې قسم جملې ویلې، خو په ټول کې دغه جملې کفار ته ډېر تکلیف ورکاوه او دغه جملې ډېر قهر وروستی او زما زړه غوښتل چې دوی زهیر کړم، نو ځکه مې یوازې دغه جمله ودوی ته د عذاب ورکولو په سبب اختیار کړم. د حضرت بلال رضی الله عنه دغه حال تر څو چې یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه تېرېدی او کفارو و بلال ته دغه عذابونه ورکول، نو ابو بکر صدیق دی د خپل مالک امیه څخه رانیوي بلکې خپل تکړه مرۍ یې د بلال په بدل کې ورکړي او څوک وایي د سپینو زرو په 15 یا وقې یې رانیوي او بیا آزاد کړي. نو ځکه عمر رضی الله عنه به ویل ابو بکر زموږ سردار دی او زموږ سردار بلال آزاد کړی. عمار بن یاسر رضی الله عنه چې د بني مخزوم د آزاد شوو مریانو څخه دی او د کورنۍ د هغو کسانو څخه دی چې ډېر تکلیفونه او زحمتونه یې لیدلي دي. عمار د پلار چې یاسر نومېدی او د مور سمیه نومېدل مسلمانان سوه. مشرکانو به د ابو جهل په مشرۍ د ګرمۍ په شدید موسم کې دښته ویستل او هلته به سخت عذابونه ورکول. د دوی په مثل عذابونه لږو کسانو لیدلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به تېرېدی او دغه د دوی عذابونه به یې لیدل نو به یې ورته فرمایل د یاسر کورنۍ یا اولادې صبر کوئ، ستاسې دپاره وعده سوې ځای یا ورتګ ځای جنت دی. او دوی همیشه په دغه عذاب کې وو تر څو چې یوه ورځ ابو جهل نور هم د دوی عذاب ور ډېر کړی او د عذاب ورکولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوچ او پحش وویل. سمیه د یوې خبرې جواب ورکړی او په دغه وخت کې د شهادت کلمې وویلې. ابو جهل ملعون له ډېره قهره د پښو په منځ کې د عفت په ځای کې په نیزه ووهله او ویې وژل. سمیه په اسلام کې اوله شهیده ده او بیا ابو جهل پر یاسر رضی الله عنه راواچول او وهي یاسر رضی الله عنه چې سپینږیری او ضعیفه سړی و خو بیا هم پر دین ټینګ ویل هیڅکله دغه دین نه پرېږدم. نو یاسر رضی الله عنه هم په دغه وهلو کې د ابو جهل ملعون له طرفه ووژل سو او شهید سو. بیا پر عمار چې د دوی زوی و ور واچول. پس له هغه څه چې د مور او د پلار د ده په حضور شهیدان کړه و دته هم قسم وهل او عذابونه ورکړه. یو وار به یې پر ګرمو ډبرو پرېیستي، یو وار به یې لویه درنه ډبره د ده پر ځیګر ورکښېښول، یو وار به یې په اوبو کې غوټه کړي. دغه وهل او عذابونه داسې اندازې ته ورسېدل چې د تحمل او زغملو امکان یې نه و. او ابو جهل به ورته ویل په والله تر هغو دې نه پرېږدم چې محمد ته بد ونه وایه، پر لات او عزا ښه ونه وایه. معلومه خبره ده چې عمار رضی الله عنه دومره ځان ټینګ کړی چې په وسه یې پوره وه، مګر وهل او عذابونه داسې اندازې ته ورسېدل چې دی یې نه طاقت درلودی او نه زغملی سوی. نو مجبوره سو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په بدو سره یاد کړي. ابو جهل په دې سره هم کفایت ونه کړي، ویلې نور یې هم وهه او ویلې تر هغو دې وهم پر ځمکه یوه توره خزدکه رهي وه چې ونه وایي دغه خزدکه زما رب دی. عمار رضی الله عنه د عذاب له سخته او شدت د ابو جهل د غوښتنې خبرې وکړې، بیا یې نو پرېښاوه. اوس نو عمار رضی الله عنه ډېر غمجن او خواشینی دی چې ولې مې پر وهلو صبر ونه کړی او ولې دا خبرې راڅخه وویل سوې. د پښیمانۍ په حالت کې په عذر او ژړا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او ویل یا رسول الله والله نه یې پرېښولم، مور یې راووژل، پلار یې راووژي او زه یې هم تر هغو وهلم تر څو چې تا ته مې بد وویل او بیا مې وویل دغه خزدکه زما رب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ستا زړه څه ویل، یعنې په زړه کې دې څه ویل؟ عمار رضی الله عنه ویل زړه مې پر ایمان مطمئن و، یعنې زړه مې پر ایمان ټینګ او ثابت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل که دوی بیا ستا د وهلو دپاره راغله بیا د دوی د خوښۍ خبرې وکړه. د ظالم له ظلم څخه د ځان خلاصولو دپاره دغسې خبرې معاف دي. او په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. یعنی هر هغه څوک چې پس له ایمان راوړلو پر الله جل جلاله کافر سي پر هغه د الله غضب دی بل هغه چا څخه چې زور پرې وسي او د مجبوریه د کفر کلمه ووایي او په داسې حال کې چې وایي چې د ده زړه په ایمان سره مطمئن او آرام وي. مګر هغه څوک چې سینه کفر ته پراخه وي اعتقاد دغه د کفر کلمه راځي وي نو پر دوی د الله جل جلاله له طرفه غضب دی او دوی ته په آخرت کې ډېر لوی عذاب سته. دغسې چاته
ته مرتد ویل کیږي. نو عمار رضی الله عنه یا د عمار په مثل که پر یو چا زور ورسي او زړه پر ایمان ثابت وي خو په ظلم او جبر سره د کفر کلمه په وویل سي هغه معاف دی. بل هغه څوک چې عذابونه ورکول سوي دي ابو بکر رضی الله عنه دی چې نوم یې افلح و او د بني عبد الدار مریی و. د ده پښې به پر سوی ور وتړلې او پر ډبرینه مځکه به یې کشاوه. بل هغه څوک چې د اسلام او د ایمان په لار کې ډېر وهل او ټکول زغملی دی خباب بن الارت دی چې د ام انمار بنت السباع الخزاعي مریی و. مشرکانو په د ډیرو سختو عذابونو خوند کتلی دی. دی رضی الله عنه به تر ویښتانو نیولی و او کشاوه به غاړه به ډیره سخته ورپیچل. څو وارې پر داسې ډبرې پرې ایستلی دی چې پر هغو به اور بل کړی و او بیا به پر ده یوه لویه ډبره کښېښول چې د هغو ګرمو ډبرو څخه به شور ونه خوري. خباب پر سره ریګ لس لس پریستی یا به پر ډبرو اور برق کړي چې هغه ډبرې به داسې سوې لکه اور پر دغو ګرمو سو او سرو سو ډبرو به پریستی او پر کشاوه به. د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې چې حضرت عمر او نور اصحاب کرام ناستو خباب هم حاضر و. حضرت عمر پوښتنه ځینې وکړه وویل یا خباب په هغو عذابو کې چې پر تا تیر سوي کوم عذاب ډېر سخت و؟ خباب وویل یا امیر المؤمنین د دغه په مثل مې بل عذاب نه دی لیدلی. افشا یې ملا یې لسه کړه. حاضرین ورته ګوري چې ملا کې یو لوی تور کډۍ یا واله ده چې د اوږې څخه نیولې بیا تر ملا تر لاندې حصې پورې رسېدلې ده. د رضی الله عنه په ملا کې توره سوځل سوې واله وه. حضرت عمر رضی الله عنه په تعجب کې سو ملا کیندل سوې او سوځل سوې. ویل والله داسې عجیب او غریب زخم مې نه دی لیدلی. دا یې صدر وکړه چې دغه زخم در پکښې جوړ سو. خباب وویل یا امیر المؤمنین کفارو پر ډبرو اور بل کړي او پر دغه اور کې نورې ډبرې هم کښېښولې. دغه څو ډبرې تیکې سرې سوې داسې وګرځېدې لکه اور او بیا زما څخه کالي وکښل او تر پښو یې ونیولم پر دغه ډبرو یې پرېیستم او پر کشولم یې. د هغو ډبرو اثر دغه دی چې ته یې وینې. پس له هغه چې کفارو خباب ته دغه عذاب او د اسلام راوړلو سزا ورکړه خباب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او له ډیر درد یې ژړل. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې شریف تر پوښو لاندې د کعبې شریف د دیوال وسایې ته ناستو. خباب ورته کښېناستی او وویل یا رسول الله قریشو ډیر عذاب راکړي او ډیر یې ازار کړو. خپله ملا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورښکاره کړه چې دغه حال مې دی او دغه یې راسره وکړه. تر دغه نو زیات عذاب څومره او څه شوي؟ آیا ته الله جل جلاله ته دعا نه کوې؟ آیا ته د الله جل جلاله څخه زموږ نصرت نه طلبوې؟ د خباب مقصد دا دی چې د مسلمانانو ډیر ژر نصرت او بری په نصیب سي او له دغو عذابو څخه خلاصي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا خباب هغه کسان چې تر تاسې د مخه وه یو مسلمان به یې راوستی او غار به یې وکیندي او په دغه غار کې به دغه مسلمان ودروه او غار به یې په خاورو ډک کړي. بیا به یې د اوسپنې اره د مسلمان پر سر وکښېښول او پر منځ به یې اره کړي. 2 حصې به یې کړي. بل مسلمان به یې راوستی د اوسپنې تیرې ژمنځې به یې ورته ونیولې او د دغه نفر غوښې او رګونه به یې ور وژمنځول. بیا به دغو عذابو هغه خلک له دین څخه نه اړول. یا خباب والله الله جل جلاله به دغه دین پوره او کامیاب کړي تر داسې اندازې چې یو نفر به د حضرت موت څخه تر صنعا پورې یوازې ځي او بې له یوه د الله جل جلاله څخه به نه بیریږي. صنعا او حضرموت په یمن کې د 2 ښارو نومونه دي. مګر داسې تلوار کوي نصر مرسته او کامیابي راتلونکي دي مګر د ازار د قبلولو څخه چاره نشته. دا امتحان دی. صبر غواړي باید صبر وکړي. دا هغه امتحان دی چې مجاهد د منافق څخه پیژندل کیږي او خامخا باید صبر د بې صبر څخه جلا سي او خلک بې له الهي امتحانه نه پیژندل کیږي او نه معلومیږي. ورونو د الله جل جلاله دغه قول چې فرمایي حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط دومره ووایي موږ ایمان راوړی دی او دوی به امتحان نه کړی سي. د دغه آیات شریف مقصد هم دا دی چې خلک د دا ګمان نه کوي چې فقط دومره وایي موږ مسلمانان یو بس پر دغه به پرېښول سي او امتحان یې نه کړی سي. یا والله د هر مسلمان د اسلام او مسلمانۍ د معلومولو دپاره امتحان او ازمایښت ضروري دی. د ایمان دعوه کول اسانه کار نه دی. هر څوک چې د ایمان دعوه کوي ابتلا او امتحان ته دی هم تیار سي ځکه امتحان دی چې صادق او کاذب سره جلا کوي. دغسې امتحانونه نه وي او نه وایي خلکو صادق او کاذب واقعي مسلمان او منافق
نسوی سره پیژندلی او جلا کولی. بل هغه څوک چې ډیر عذاب ورکول سوی دی زنیره رضی الله عنها ده، دومره عذاب ورکول سو چې د سترګو دید یې د لاسې ورکړي، یعنی ړنده سوه. کفار به ویل لات او عزا ړنده کړه، څرنګه چې دې لات او عزا پرېښول او دا د هغو څه منکره سوه، عبادت یې نه کوي، نو هغو ړنده کړه. مګر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل بیرته ورکړه، سترګې یې بنا سوې چې دا هم یوه الهي معجزه او د کفارو شرمول سوه. د هغو کسانو څخه چې ډېر عذابونه ورکول سوي دي یوه ښځه وه چې نوم یې نهدیه وه او یوه لور هم ورسره وه. دوی دواړو ایمان راوړی او د دوی مالکه چې یوه ښځه وه دوی ته عذابونه ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی ویل ولې عذاب ورکوې؟ ښځو ویل والله دوی بل چا له لارې نه دي ایستلي بې له تا، قسم په الله هېڅکله به یې پرېنږدم. ابوبکر وویل قسم مه یادوه. ښځې ویل نو یې راڅخه رانیسه. ابوبکر هم دواړې رانیولې او آزاد یې کړې او په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع سوه چې قوي او غني مسلمانانو به مسلمان مریان او مسلمان منځانې د هغو د مالکانو څخه رانیول او بیا به یې ازادول. خاصتا د ابوبکر رضی الله عنه دغه کار سو چې هر چیرې چې به ضعیف او مظلوم مسلمان مریی یا مسلمانه منځه ولیدل هغه به یې رانیول او آزاد به یې کړه. څو چې 7 یا 8 نفر آزاد کړل. د ابوبکر پلار ابو قحافه چې نوم یې عثمانو ورته ویل زوی ته پر دغه دین یې او مریان آزادوي، که قوي نفر آزاد کړي مرسته به دې وکړي، د ضعیفه د آزادولو څخه به څه پیدا واخلي؟ دی په خپله ضعیفه دی، تا ته پیدا نسي درسولی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل پلاره زه دوی د دې دپاره نه آزادوم چې زما مرسته وکړي، بلکې زه د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادوم. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې د سورة اللیل دغه آیتونه نازل سوه چې رب فرمایي الذي یؤتي ماله یتزکا، هغه څوک چې خپل مال د دې لپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي. وما لأحد عنده من نعمة تجزا، او د ده سره یا پر ده باندې د هیچ چا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نه وي چې دی د هغه بدله او عوض ورکړي. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بیر د خپل لوړ او اعلی رب د رضا غوښتلو څخه بل مقصد نه لري، دغه د ده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب د رضا دپاره وي. ولسوف يرضى، او ژر د چې خامخا به دی د الله جل جلاله له طرفه راضي سي. دغه آیتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې نازل سوي دي، دا چې دغه ضعیفه منځې او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادول او خپل هیڅ مقصد او غرض نه درلودی، نو الله جل جلاله فرمایي ډېر ژر به دی د الله جل جلاله له طرفه په جنت او د الله په لقا راضي سي. خو د آیاتو مضمون عام دی، که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصد د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه څوک دی مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه په جنت سره راضي کوي. ولسوف يرضى، د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله د رضا دپاره کوي او د هغه تر شا خپله فایده نه وي سنجولی، الله جل جلاله به یې په آخرت کې راضي کړي. ورونو د زړه مالک الله جل جلاله دی او د انسان د زړه په هر حال خبر دی. موږ باید په خپلو اعمالو کې د صدق او اخلاص څخه کار واخلو. د دین په کارو کې باید دنیوي ګټې او پیدې، ریا او ځان ښکاره کول په نظر کې ونه نیسو. د دې دپاره چې هغه ښه عمل مضایع او عبث نسي. د خیر هر کار مو باید د الله جل جلاله دپاره وي، نه د نامه سیالیو او ځان ښکاره کولو دپاره. د هغو مسلمانانو د جملې څخه چې د اسلام په سبب وهل سوي او ازار سوي دي، یو هم د بني معمل یوه منځه ده او دې ته چا عذاب ورکوه؟ عمر بن خطاب. حضرت عمر رضی الله عنه چې هغه وخت نو مسلمان سوی، دغه کار یې په خپله خوښه او د ثواب دپاره کوه، ځکه نه دی د دې مالک او نه د ده د قوم څخه و. کله چې به عمر رضی الله عنه د خپلو کارو څخه فارغه سو، نو به ورغلی او دې ته به یې وهل او عذابونه ورکول. دا به په صبر و، تر هغو به یې وهل چې قوي او جبار عمر به ستړی سو او بیا به یې ورته وویل زه معذرت غواړم چې ستا وهل له څخه پاتې سوه او په دې سبب مې پرېښولې چې زه ستړی سوم، که نه دا مې خوښه وه چې نوره دې هم ووهم. هغې مسلمانې منځې به ورته ویل دا هم د الله جل جلاله کار دی چې ته یې ستړی کړې، نو په دغه ورځ به یې پرېښول او سبا به بیا د دې د وهلو لپاره ورغلی او وهل به یې ورکول. عمر رضی الله عنه چې د مسلمانانو هغه ډېر شدید دشمن و، په ټولو قریشو کې د مسلمانانو سخت او شدید دشمنان دغه 2 نفره و چې یو ابو جهل او بل عمر بن خطاب او دغه منځه هم ابوبکر صدیق رانیول او آزاد یې کړه.
مشرکانو به ځینې اصحاب کرام د اوښ یا غوایي په پوست کې وپیچل او بیا به د غرمې په شدیده ګرمۍ کې پر سره ریګ واچول او په ځینو به یې د اوسپنې زغره واغوستل او بیا به یې د دې دپاره پر تودو ډبرو پرېیستل چې بدنونه یې داغ سي. هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې عذابونه ورکول سوي دي ډېر زیات دي او د دوی کیسې زړه دردونکي دي. که نه یو څوک د دغو عذابو تصور پر خپل ځان وکړي. قریش به د هر چا په اسلام خبر سوه، هغه به یې د مسلمانېدو څخه منع کاوه او عذابونه به یې ورکول. خو دا درته معلومه ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل اسلام راوړلو د اولې ورځ څخه و اسلام ته په دعوت شروع وکړه او همیشه به د اسلام اظهار او اسلام ته دعوت کاوه. مګر قریشو له دې کار منع کاوه. قریشو هیڅوک نه پرېښوه چې اسلام ته دعوت او بلنه وکړي. خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عزم کړی و چې همیشه به د الله جل جلاله دین او اسلام ته بلنه کوي او په هر واسطه سره چې وي اسلام باید نشر او ښکاره کړي. نو یوه ورځ د کعبې شریف سره په لوړ اواز د قرآن مجید په ویلو شروع وکړه او وویل. قریشو بیا د ده په وهلو شروع وکړه. ډېر سخت او شدید وهل یې ورکړه. سره د دې چې ابوبکر د قریشو د اشراف څخه هم و، قریشو صبر ورته ونه کړی او دومره یې وواهه چې وینې پر بهېدلې. له سره پر مخ او شا دومره وینې راوبهېدې چې مخ یې د سټ څخه نه معلومېدی. چا چې ورته وکتل نه پوهېدی چې دا یې مخ دی که سټ. بل هغه څوک چې د اسلام او دعوت اظهار یې کوه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. عبدالله بن مسعود ډېر ضعیفه ډنګر او کوچنی سړی و. دومره ډنګر و چې خلکو به د ده پر ډنګرتیا او نری پښو خندل. د ده تر ډنګرتیا پورې یوه کیسه ده. یو وخت دا بیا وروسته په مدینه منوره کې عبدالله بن مسعود د خرما او درخت ته وختي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ناست و. د ختلو په وخت کې د عبدالله د پښو پنډې ښکاره سوې. اصحاب کرام چې دغه د ده وچې او نرۍ پنډې ولیدې ویې خندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا تاسې د عبدالله پر ډنګرتیا خاندئ؟ په والله د ابن مسعود پښې په ترازو کې د احد تر غره درنې دي. نو دغه کوچنی ډنګر او ضعیفه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هم په ښکاره سره خپل اسلام اعلانوه. یوه ورځ د کعبې شریف سره سورة الرحمن په لوړ اواز وایه. قریش پر راټول سوه او د ده په وهلو یې شروع وکړه. دی قرآن مجید وایي او قریش یې وهي چې چپ سه بس ته. مګر دی رضی الله عنه وایي په دغو وهلو او ټکولو کې هم قرآن مجید تلاوت نه پرېښوه تر څو چې سورة الرحمن یې پوره ووایه او هغو هم ډېر وهل ورکړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل دا دې په ځان څه وکړه؟ ده وویل یا رسول الله کو دې خوښه وي سبا یې بیا وایم. د صحابه کرامو زړه ته ایمان ننوتی و او دا یې هغه ایماني جوش او جذبه وه چې په هر حالت کې خپل اسلام ښکاره کوه. ورونو او خویندو، هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین دغه قسم عذابونه او شدید تکالیف واوري د هغه سره دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګرو ته دغه عذابونه او ازارونه ولې ورکول کېده؟ حال دا چې دوی پر حق و او الله جل جلاله ولې دوی د دغو عذابو څخه نه ساتل؟ حال دا چې دوی د الله جل جلاله لښکر و او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و او دوی د الله جل جلاله د دین تبلیغ کاوه، دین ته دعوت کاوه او د خپل رب او د هغه جل جلاله د دین د لوړولو په لار کې جهاد کاوه. جواب: په دې دنیا کې د انسان اول صفت دا دی چې دی مکلف دی، یعنی د الله جل جلاله له طرف څخه په ځینو کارو سره امر کړل سوی دی. د ده څخه غوښتل کیږي چې داسې شیان تحمل کړي یا وزغمي چې په هغو کې مشقت او زحمت وي. نو اسلام ته دعوت او فی سبیل الله جهاد د دغه مکلفیت تر ټولو مهم جز دی او دا چې موږ وایو موږ د الله بندگان یو. د دغه بندګۍ سره لازمي او تړلې حتمي او ضروري شی دا دی چې موږ به دغه الهي مکلفیت منو، ځکه که موږ پر غاړه الهي اوامر او مکلفیتونه نه وي پراته بیا نو بندګي او معبودیت معنا نه لري. او د الله جل جلاله دپاره د انسان بندګي او عبودیت د الله جل جلاله د الوهیت ضرورياتو څخه یو ضرورت دی. که موږ په خپلو ځانو کې عبودیت حس نه کړو نو پر الله جل جلاله مو ایمان کومه معنا نه لري. د دغه ټولو ذکر سو خبرو مقصد او معنا دا سوه چې کله یو انسان مؤمن سو هغه باید خپل ځان عبد او بنده وبولي. کله چې بې عبد او بنده سو هغه باید خپل ځان په یوه شي سره مکلف وبولي. کله چې مکلف سو نو د مکلفیت سره د مشکلاتو تحمل کول او د نفسي خواهشات سره جهاد او مقابله کول تړلي او ضروري دي. نو د دغه مقصد دپاره په دې دنیا کې د الله جل جلاله پر بندگانو د دوی د دوو کارو عملي کول واجب او ضروري دي.
اول د اسلامي دین ټینګول او د واقعي اسلامي ټولنې جوړول. دوهم د اسلامي ټولنې د جوړول لپاره د سختیو، مشکلاتو او خطرو قبلول، حتی دغه مقصد د پوره کولو لپاره د مال او سر شیندل. ښه متوجه سه، الله جل جلاله موږ په ایمان مکلفه کړي یو او د ایمان ترڅنګ موږ د هغو مشکلاتو په زغملو هم مکلفه کړي یو چې موږ دغه ایمان و مقصد ته رسوي. که څه هم دغه تکالیف او مشکلات ډیر خطرناک او درانه وي، که د الله جل جلاله اراده وای پس له ایمان به د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره لارې چارې اسانه کړي وای، مګر یا په داسې کېدلو کې و الهي دربار ته زموږ عبودیت نه معلومه دي او نه ثابتېدی. موږ دا نسوی ثابتولی چې موږ د ایمان د اعلان د شروع څخه خپل ژوند او مال پر الله تعالی خرڅ کړی دي او زموږ ټولې غوښتنې او خواهشات د هغه څه تابع او پیروي دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي دي. که دغه تکالیف او مشکلات نه وای، بیا نو مؤمن او منافق، صادق او کاذب پر دغه لارو یو قسم تله او یو له بله نه پیژندل کېده. نو ځکه هر هغه څه چې اسلامي علماو د دین مبلغین او مجاهدینو ته د اسلامي ټولنې د قایمولو په لاره کې پیښیږي، دا د تاریخ د شروع څخه په کون کې الهي قانون او الهي طریقه ده چې دغه درې شی د هغه غوښتنه کوي. اول د الله جل جلاله د پاره د انسان د بدنګۍ او عبودیت لازموالی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دوهم د عبودیت سره مکلفیت تړلی دی، یعنی کله چې بنده سوی نو په یو څه مکلف هم یې. هیڅ نارینه او ښځه نسته چې دوی دي د بلوغ سن ته ورسیږي او د الله جل جلاله له طرفه دي مکلف نه وي، چې هغه مکلفیت یې دا دی اول به خپل ځان کې اسلامي قوانین عملي کوي او بیا به د اسلامي ټولنې د جوړولو کوشش کوي او د دغه هدف ته حاصلولو په لار کې به ډېر تکالیف او ازارونه قبلوي تر څو چې د مکلفیت معنا ښکاره او موجوده سي. دریم د صادق او کاذب ښکاره کېدل او معلومېدل. که خلک یوازې پر داسې حال پرېښودل سي چې فقط په ژبه سره د اسلام او د الله جل جلاله د محبت دعوه وکړي، نو صادق او کاذب سره یو شی سوه. مګر یا ابتلا او امتحان هغه ترازو دی چې صادق د کاذب څخه جلا کوي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة العنکبوت په اولو آیاتو کې فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی آیا خلک دا ګمان کوي چې دوی په دغه پرېښول سوي چې فقط په خوله سره وایي موږ ایمان راوړی دي او دوی به امتحان نه کړل سي، او خامخا هغه کسان چې تر دوی د مخه وه موږ امتحان کړی دي او خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې صادق دي او خامخا به هغه کسان معلوم کړي چې دروغجنان دي. همدارنګه رب جل جلاله د سورة آل عمران په 142 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا يعلمن الصابرين. ژباړه آیا تاسو دا ګمان کوئ چې جنت ته به ننوځئ، حال دا چې الله جل جلاله ستاسو څخه هغه کسان نه وي معلوم کړي چې جهاد یې کړی دي او هغه کسان یې نه وي معلوم کړي چې پر سختۍ یې صبر کړی دی. هیڅ کله داسې نه ده، بلکې الله جل جلاله په ظاهري علم سره صادق او کاذب معلوموي، مجاهد او تښتېدونکی معلوموي. لوړو درجو او نعمتونو ته هغه کسان رسېدلی سي چې د الله جل جلاله په لار کې هر قسم ستړیا او تکالیف قبول کړي. د ځان او مال د قربانولو دپاره همیشه تیار او آماده وي. دا د بنده دپاره الهي قانون دی او په الهي قانون کې حتی د انبیاء علیهم السلام او صدیقینو سره تغییر او تبدیل نشته. ولن تجد لسنة الله تبدیلا. نو د همدغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم او تر ده صلی الله علیه وسلم د مخه ټول انبیاء علیهم السلام ازار سوي او ظاهر سوي دي، او دغه مقصد دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام ظاهر سوي دي تر داسې اندازې چې ځینې تر عذابو لاندې شهیدان سوي او ځینې ړانده سوي، سره د دې چې دوی د الله جل جلاله په حضور د ډیر فضیلت او لوړ مقام خاوندانو. نو د دا معلومات په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې دغه عذابونه او ازارونه، تکالیف او مشقات هغه طبیعي لار ده چې الله جل جلاله د مسلمان او د د مقصد په منځ کې ورته ایښې ده. یعنی مسلمان خپل مقصد ته هغه چې دوی په مکلف دی په هغه اندازه ورنږدې کیږي کوم چې دوی په هغه اندازه په دغه لار کې تکلیفونه او زحمتونه ویني او په دغه لار کې شهیدان ورکوي. نو ځکه که مسلمانان د دین او اسلام په لار کې تکلیفونه او زحمتونه وویني، بند او شهادتونه وویني، دوی ته
دا نشایي چې نا امید سي، بلکې برعکس دا هغه کار دی چې د دغه دین د طبیعت سره برابر او موافق دی. دا هغه لار ده چې دوی هغه د دوی مقصد ته رسوي. یعنی که مسلمانانو د الله جل جلاله د اوامرو د اطاعت په لار کې اسلامي ټولنې د جوړولو په لار کې هر څومره تکلیفونه او ضررونه ولیدل، دوی باید یو او بل ته د نصرت زیری ورکړي، ځکه دوی په دغه قربانیو بری او نصرت ته ونږدې کیږي. او د دغه خبر دلیل د خباب په قصه کې واضح او روښانه دی. کله چې خباب د ډیر عذاب تر لیدو وروسته هغه چې د بدن ډیر حصه په سرو او تودو ډبرو ورداغ کړی به یا اوتو کړی به، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او د دغو عذابو شکایت ورته کاوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې وغوښتل چې د مسلمانانو دپاره د نصرت دعا وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب هم په دغه معنا سره و. که تا ته د الله جل جلاله په لار کې دغه ازارونه او تکلیفونه عجیب معلومیږي، نو پوه سه چې مقصد ته د رسېدلو لار دغه ده. او د ټولو هغو کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی، دغه الهي قانون دی. ډېر کسان د دین په لاره کې د سر څخه تر پښو پورې د اوسپنې په ژمنځ سوي دي، د اوسپنې په اره سوي دي، خو دغو عذابو د الهي دین څخه نه دي معنا کړي. که ته په دغو عذابو کې د بري او نصرت څخه د ناامیدۍ دلایل یا علامې وینې، ته خطا وتلی، بلکې حق او ثابته خبره دا ده چې ته په دغو عذابو او دردو کې پر هغه لار رهي چې بري ته دې ورنږدې کوي. او په والله الله جل جلاله به دغه دین ډېر ژر تر داسې اندازې کامیابه کړي چې یو سړی به د صنعا څخه تر حضرموت پورې زی او بیله الله جل جلاله د بل شي یا بل چا څخه به نه بیریږي. ورونو او خویندو، د دغه مقصد د اثبات لپاره ډیر دلایل او مثالونه شته، خو زه د مضمون د اوږدوالي د بیرې تر نور څه ویلو تیریږم او فقط د الله جل جلاله په هغه قول سره کفایت کوم چې د سورة التوبه په 111 نمبر آیات کې فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. یعنی بشکه چې الله جل جلاله د مؤمنانو څخه د دوی ځانونه او د دوی مالونه رانیولي دي چې خپل ځان او مال په فی سبیل الله جهاد کې قرباني کړي. په څه شي رانیولي دي؟ چې دوی لره جنت دي. مسلمانان د الله په لار کې جنګونه کوي، تکلیفونه او زحمتونه زغمي. نو که مسلمانان کفار وژني او که بیا کله کفار مسلمانان شهیدانوي. د ارقم بن ابي الارقم کور خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، د دغو عذابو او ازارو په وخت او مقابل کې د پوهې او حکمت کار داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان د اسلام د اعلانولو او ښکار کولو څخه منع کړي. که په خبرو سره وي که په عمل سره، مسلمانان باید خپل اسلام ښکاره او اظهار نه کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره باید په سري ډول یا په پټه یو ځای سي. ځکه که رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره په ښکاره او د مشرکانو په حضور ټولنه او اجتماع وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې کفار به په هره وسیله سره چې وي د دوی په منځ کې لرېوالی راولي او د دې امکانات شته چې د مسلمانانو او مشرکانو په منځ کې جنګونه وسي. او داسې هم یو وار پیښه شوه، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب د لمانځه او عبادت لپاره د مکې مکرمې په شیلو کې سره یوځای کېدل. د کفارو څخه څو نفر دوی دغه د عبادت په حال کې ولیدل، نو کفار بدې او ناوړې خبرې ورته وکړې چې په نتیجه جنګ ته ورسېدل. سعد بن ابي وقاص د کفارو څخه یو سړی داسې وهه چې وینې ور وبهولې، او دا هغه اولې وینې دي چې په اسلام کې بهول سوي دي. خو دا معلومه خبره ده که دغه جنګونه اوږده سوي او تکرار سوي وای، د مسلمانانو د بربادۍ او هلاکت سبب ګرځېدل. نو د عقل او حکمت کار دا و چې دغسې ټولنې په پټه او سري ډول سره وسي. اکثر اصحاب کرامو خپل اسلام پټاوه، عبادت، دعوت او د ټولنې په پټه یې کولې، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکاره سره دعوت کوه. خپل عبادت یې د مشرکانو په حضور او د هغو په منځ کې کوه. هیڅ چا او هیڅ شي د دې کار څخه نه سوی منع کولی، فقط د مسلمانانو سره یو ځای کېدل او ټولنه تعلیم او تبلیغ په پټه و. دا هم د دوی او د اسلام د مصلحت لپاره. نو د ارقم بن ارقم کور چې د صفا پر غونډۍ و او د مشرکانو د سترګو او د مجلس له ځای ګوشه نهام و، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کور د دعوت مرکز او د مسلمانانو د اجتماع، تعلیم او د ټولنو ځای ګرځولی و. ارقم بن ارقم چې نوم یې عبدمناف بن اسدي دی او قریش دی، لسم نفر دی چې مسلمان سوی دی. حبشې ته اول هجرت. خپلونې درنو قدرمن اوریدونکو، مسلمانانو ته د کفارو له طرفه د عذابو او ازارو ورکول د بعثت د 4 کال په منځ یا په اخر کې شروع سوه. خو په شروع کې دغه عذابونه سپک او خفیف و، مګر ورځ په ورځ او میاشت په میاشت سختېدل او زیاتېدل، تر څو چې د بعثت د 5م کال په نیمایي کې دومره ډیر شدید او ډیر سخت سوه چې تر تحمل او زغملو ووتل. مسلمانان دې ته مجبوره سوه چې یو داسې حیله وسنجوي
چې له دغه دردناک عذابو څخه خلاص شي. په دغو سختو حالاتو کې سورة الکهف نازل شو چې په هغه کې د داسې سوالو جوابونه موجود وو چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړي وو. مګر په دغه صورت کې 3 قصې هم وي چې په هغو کیسو کې د الله جل جلاله له طرفه خپلو مؤمنو بندګانو ته واضحه اشارې وي. اول د اصحاب کهف کیسه وه چې په دغه کیسه کې دا لارښوونه وه که کوم وخت څوک پر خپل دین وبېرېږي نو دې د کفر او ظلم نه ځایه هجرت وکړي. الله جل جلاله په سورة الكهف کې فرمایي وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني کله چې تاسو د دغو مشرکانو څخه او د هغو بتانو څخه چې دوی عبادت کوي ګوشه او پرې ورته ربس واست یعنی تعلق نه ورسره لري دوی مشرکان دي او تاسو مسلمانان یاست نو تاسو په هغه غار کې ځای ونیسئ ستاسې رب تاسو ته خپل رحمت نشر کړي او ساسي د کار جوړولو او گزاري کولو او خوشحالي اسباب درته مهیا او اماده کړي. دا خبر اصحاب کهف په خپل منځ کې سره وکړه ویل څرنګه چې موږ د مشرکانو له دینه بیل او جلایو نو په گزاره کولو کې هم باید د دوی څخه جلا اوسو او څرنګه چې د دوی د باطلو معبودانو څخه جلایو نو باید له هر طرف خپل تعلقات او روابط د مشرکانو سره وسکو. دوهم د موسی او خضر علیهم السلام کیسه پکې موجوده وه چې د هغې کیسې څخه بیا دا معلومېدل چې د حالاتو نتیجه همیشه په ظاهري قسم نه وي بلکې ډیر زره کار د هغه څه برعکس وي چې ته یې په ظاهره سره ویني. په دې کې دا نرمه او لطیفه اشاره وه چې کوم جنګونه چې نن ستاسې پر ضد رباندې ډیر ژر په سرچپه او پر عکس واوړي او دغه مشرکان که ایمان را نه وړي ستاسې د لاسه به شپې پر ارامه نسي تېرولی. دریم د ذوالقرنین کیسه چې د کیسې نتیجه دا وه چې ځمکه د الله جل جلاله ده حاکمیت او خلافت یې هغه چاته ورکوي چې د جل جلاله خوښه وي او کامیابي د ایمان په لار کې ده نه د کفر او د ځمکې د خلافت هغه څوک حقدار دی چې الله جل جلاله صالح بندگان وي. او بیا سورة زمر نازل شو چې په هغه کې و هجرت ته اشاره وه. الله جل جلاله فرمایي للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یعنی هغو کسانو ته چې په دې دنیا کې په طاعت سره نیکي کړې ده په آخرت کې نیکي سته چې جنت او د الله جل جلاله رضا ده او د الله جل جلاله ځمکه فراخه ده او بېشکه چې صابرانو ته بې حسابه اجر او ثواب ورکول سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ور معلوم و چې هلته په حبشه کې یو عادل سړی باچا دی چې نوم یې اسحمه النجاشي و او د هغه په ملک کې څوک پر چا ظلم نسي کولی. و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تکلیفونه او ازارونه کوم چې قریشو مسلمانانو ته ورکول ولیدل حتی کفارو اوس د زبیر بن العوام د سعد بن ابي وقاص عثمان بن عفان په ازارولو شروع وکړه تر داسې اندازې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هم تکلیف او ازار ورکوي چې دا ټوله د قریشو د محترمو کورنۍ او سردارانو څخه وه او مسلمانان په ډېر تکلیف کې دي او ژوند یې ډېر سخت سو او دوی ولیدل چې عذاب ورځ په ورځ نور هم زیاتېږي. اصحاب کرامو په سختو عذابو او ازارو کې شپې تېروي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام ته وفرمایل کله تاسو څخه څوک غواړي چې د مکې مکرمې څخه ووځي او حبشې ته هجرت وکړي ولاړ دي سي ځکه هلته په حبشه کې یو باچا دی چې د هغه په پاچاهي کې پر چا ظلم نه کېږي. نو د بعثت په 5م کال او د رجب په میاشت کې د اصحاب کرامو اولې ډلې حبشې ته هجرت وکړي چې دغه ډله 12 سړي او 4 ښځې وې. د دغه ډلې مشر عثمان بن عفان او د ده سره د ده زوجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور رقیه رضی الله عنها ورسره او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په باره کې فرمایي پس له ابراهیم او لوط علیه السلام څخه دوی هغه اوله کورنۍ ده چې فی سبیل الله هجرت کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو څخه ابو حذیفه او د هغه ښځه زبیر بن عوام مصعب بن عمیر عبدالرحمن بن عوف ابو سلمه او د ده ښځه ام سلمه عثمان بن مزعون مقصد ټوله 12 نفره وه چې هجرت یې وکړی. دغه خلک د قریشو د بیرې د شپې په تاریکه کې د مکې مکرمې له ښاره ووتل څو سمندر یا دریاب ته ورسېدل او هلته په کښتۍ کې سپاره سوه او بیا حبشې ته ورسېدل. قریش چې د دوی په هجرت خبر سو پسې ورووتل. قریش چې د سمندر غاړې ته ورسېدل دوی تللي وه او مسلمانانو هلته په حبشه کې د نجاشي په ښه همسایتوب کې په فارغ زړه د خپل رب جل جلاله عبادت کوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم حبشې ته هجرت وکړي خو دا هجرت یې پای ته نه ورسېدلی ځکه په لار کې
پس له 2 ورځې تګ او سفر د حابش قبیلې ته ورسېدی. دا قبیله د حبشانو قبیله وه چې دا خلک عرب نه وو بلکې دا هغه خلک وو چې اصلا حبشان وو او په جزیرة العرب کې موریان وو او بیا د وخت په تېرېدلو سره آزاد سوي وو او یوه حصه د حبشې څخه راغلي وه. دغه ټول په یو ځای کې سره راټول سوي وو او ځان ته خاص کلی او منطقه جوړه کړې وه چې قبیلة الاحابش ورته ویل کېده، یعنې د حبشانو قبیله. دغه قبیله لویه او قوي قبیله وه. د دې قبیلې مشر او رئیس یو نفر و چې ابن دغنا ورته ویل کېده. ابن دغنا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدی وویل د خیره چیرې ځې یا ابابکر؟ ده ویل حبشې ته ځم. ابن دغنا وویل ولې او د څه شي دپاره؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل هجرت کوم ځکه زموږ قوم آزار او تکلیف راکوي. ابن دغنا وویل یا ستا په مثل سړی باید هجرت ته نسي مجبوره. ته د خپل قوم د سردارانو څخه ته پر خپل قوم مهربانه یې، غریبانو ته خواړه ورکوي، د ضعیف مرسته کوي، د میلمه عزت کوي. دوی څنګه تا ته تکلیف او آزار درکوي؟ ته باید هجرت ونه کړې. بیرته راځه چې دواړه مکې ته ولاړ شو او زه تا ته جوار او امان درکوم. د جوار کلمه زموږ په وروسته کې ډېره ذکر کیږي د دې لپاره چې ویونکي او اوریدونکي ته دغه کلمې په معنا په سبب مشکلات نسی پیښ، نو په اوس دغه الفاظ مفصله ترجمه وکړو او بیا ورګرځولو ته ضرورت نشته. تاسې هم په یاد ولرئ په عربو کې د ژوند طریقه د ځنګله قانون و. هر ضرور به کمزوري خوړی. هر هغه څوک چې بې قوم او بې قبیلې به و هغه نفر هلته په تنهایي کې ژوند نه سوی کولی. هر چا به د خپلې قبیلې په منځ کې ژوند کوه، که څه هم یوې قبیلې به په خپل منځ کې داخلي اختلافات درلودل خو نورو د باندنیو قبیلو ته په اتفاق و. که چیرې د نورو ځایو څخه یو څوک راغلی بی هغه چا په عربو کې انفرادي یا تنها ژوند نه سوی کولی تر څو چې یوې قبیلې هغه ته جوار او امان نه وی ورکړی. یعنې د دغه بې قومه سړي ساتنه د یو چا پر ذمه نه وای اخیستې او دغه ذمه یې داسې اخیستل کېده. یوې قبیلې به په ښکاره او واضح ډول په عام مجلس او د خلکو په حضور کې اعلان وکړي چې دغه فلانی نفر زموږ په جوار او ساتنه کې دی. بیا نو نورو قبیلو تعرض نه پر کاوه. دا یو قسم جوار وو او بل قسم جوار بیا داسې وو چې یو نفر به په خپله قبیله کې بې کسه وو، ورونه یا اولادونه به یې نه درلودل، نو د خپلې قبیلې څخه په امان نه سوی پاتې کېدی. نو به دغه نفر په خپله قبیله کې د یوه قوي نفر څخه جوار وغوښتی او که به هغه قوي نفر دغه د ده غوښتنه قبوله کړه نو به یې په بله قبیله کې اعلان وکړي چې فلانی زما په جوار کې دی. نو پر دغه ضعیفه سړي چا تجاوز نه کاوه ځکه داسې به ورګرځېدی لکه د هغه قوي سړي د کورنۍ غړي. نو خلک به یا د هغه قوي نفر څخه بیرېدل یا به د هغه مراعات کوه. هغه ضعیفه نفر به د هغه قوي نفر په سایه کې په امن او امان ژوند کاوه او دغه ساتنې ته جوار ویل کېده چې موږ په خپله ژبه او اصلاح کې د دغه جوار په پرځای پناه استعمالو او وایو پناه یې ورکړه. نو ابن دغنا و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل دا زه بیرته مکې مکرمې ته ځو او زه تا ته جوار او امان در کوم. دوی دواړه مکې مکرمې ته راغله او ابن دغنا د کعبې شریفې سره ودرېدی او د قریش په منځ کې په لوړ اواز نارې کړې ابوبکر زما په جوار کې دی او څوک ازار او تکلیف ورکوي هغه د حبشانو د قبیلې څخه پر ارامه نشي پاتې کېدلی. دا خبر ټولو قریشو ته ورسېدی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ابن دغنا په ساتنه او جوار کې څوک ازار نه ورکوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور سره یو ځای جوړ کړو چې هلته به یې لمونځ کوه او قرآن مجید به یې وایه، حتی د کعبې شریف سره به یې قرآن کریم وایه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د نرم زړه خاوند و د قرآن مجید د ویلو سره به یې ژړل، هلکان به ورته ولاړو او د ده ژړا ته به یې کتل. په عین وخت کې به دغه هلکانو قرآن مجید هم ځینې زده کاوه او بیا به یې دغه ایتونه په لار او کوڅو کې ویل. پر قریشو دا کار ډېر دروند سو او ډېر په عذاب سو خو منع کولی یې هم نسي ځکه د ابن دغنا په جوار کې دی او قریش د قرآن مجید ویل او اوریدل هم نسي څخه مري. نو څو نفره قریش ابن دغنا ته ورغله وویل تا ابوبکر ته جوار او امان ورکړ دی، موږ څه نه ویل مګر دا چې دی د کعبې سره ناست وي او زموږ خدایان تشکنځل او بد ویل کوي پر دې صبر نشو کولی. ابن دغنا چې پخپله هم کافر او مشرک و ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورغلی او ویل ما تا ته جوار او پناه د دې دپاره درکړل چې قریشو له ازاره څخه دې وساتم، نه د دې دپاره چې ته دوی او د دوی خدایانو ته بد ووایې. ابوبکر وویل ما نه ښکنځل او نه بد ویل کړي دي، زه فقط قرآن وایم. ابن دغنا وویل یا زما په جوار کې چې قرآن به نه وایه. ابوبکر ورته ویل ما ستا جوار بیرته تا ته در رد کړی او زما خوښه ده چې د نورو مسلمانانو په مثل په تکلیف او ازار کې اوسم نه ستا په جوار کې. ابن دغنا بیرته خپل قبلې ته ولاړی او ابوبکر په مکه مکرمه کې بې له جواره پاتې سو. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نه هجرت کولو سبب و که نه دی هم په شروع کې د هجرت دپاره رهي سو. په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرامو ته تکلیفونه او ازارونه ورکول کیږي. نور هم د مسلمانانو هجرت حبشې ته زیاتیږي. د مسلمانانو ډیر نفر حبشې ته تله او د نجاشي په پاچاهۍ کې ژوند کاوه تر څو چې یوه کوچنۍ
واقعه پیښه شوه او په حبشه کې د مهاجر مسلمانانو پر ژوند تاثیر وکړي. هغه واقعه داسې وه، په مکه مکرمه کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة النجم اخري آیتونه نازل شوه. نو دغه د بعثت د 5م کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم شریف ته راووتی او هلته د قریش یو ډیر لوی ډله ناسته وه چې په دوی کې د قریش مشران او سرداران هم وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ودرېدی او د سورة النجم په ویلو شروع وکړه. کفارو چې کلام الله تر دغه د مخه په صحیح شکل نه و اورېدلی، ځکه د قریشو پر لپسې کوشش دا و چې څوک قرآن کریم وانوري او همیشه په ځینو نورو د ویل قرآن مه اوري، بلکې د محمد د قرآن ویلو په وخت کې غالمغال شور ماشور جوړ کړي چې نه تاسو واوري او نه بل څوک واوري، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة حمیم سجده یا فصیلت په 26 نمبر آیت کې فرمایي: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي وایي کله چې محمد قرآن وایي غوږ مه ورته نیسي او غالمغال شخول شور ماشور جوړوي، ښایي چې په دغه طریقه سره تاسې پر محمد غالبه سئ. و چې کفارو الهي کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې څخه واورېدي، هغه خپله دښمني یې هېره سوه، د خپل ځانه بېخبره دي چې هر یو په دقت غوږ ورته نیولی دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة النجم آخري آیتونه ورته تلاوتوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوه. دغه اخري آیات ویلو وروسته چې د سجدې آیات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه. کفار چې دغه آیاتو تر تاثیر لاندې راغلي وو د ټولو څخه بې له اختیار سجده وسوه. کفار دغه آیاتو د عظمت او بلاغت تر تاثیر لاندې سوه، حق او بلیغ کلام الله یې واورېدی. نو د قریشو ټول سرداران او اهل مکه چې دلته حاضر وو ټولو سجده وکړه، بې له یوه بدبخته ضعیفه او سپینږیري سړي څخه چې هغه سجده ونه کړه، فقط د ځمکې څخه خاوره راپورته کړې، پر سر یې واچولې، بیا په تندي پرې وموښلې او وویل ما لره دغه بس او کافي دي. مګر د قریشو سردارانو سجده وکړه. دغه کار ځینې پېښ سو چې دوی د هغه د منع کولو دپاره په کلو ډېر کوښښونه کړي وه چې هغه کار د قرآن مجید اورېدل وه. کله چې قریشو ولیدل چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې دومره تاثیر لري چې حتی دوی هم د هغه تر تاثیر لاندې راغله او خبره تر داسې ځایه ورسېدل چې دوی هم سجده وکړه. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسېدی. دا چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. د بیا ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کتل می دا کلونو او کلونو شاتا د یو چا پسې لزانا وتل وما پسې کتل می دا کلونو او کلونو شاتا دلته ستا کور دلته لور شي او پیدا شي دلته حزن